د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایه اچونې له مرکزونو د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر پیل کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د پلازمینې کابل له انتخاباتي مرکزونو څخه ټول مواد د کمیسیون مرکزي دفتر ته انتقال شوي او په ولایتونو کې هم دغه پروسه په جدیت سره روانه ده. دوی وایي د ټولو ولایتونو له 3 اداري واحدونو څخه د ځمکې او له 3 اداري واحدونو څخه د هوا لارې د ولایتونو کمیسیونونو ته انتخاباتي مواد انتقال شوي دي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 3 اداري واحدونو نه مواد د ولایتو مراکزو ته انتقال شوي دي. د کابل په شمول د کابل ټول مواد انتقال شوي دي او همدارنګه 3 اداري واحدونه 3 ولسوالۍ دا د هوا لار نه انتقال شوي دي او نن په پلان کې لرو د امنیتي ارګانونو په بدرقه د هغوی په همکارۍ د هغه پلان په اساس باندې چې هغې سره موږ تصویب کړی ده 140 ولسوالۍ به د هوا او ځمکې لار نه د ولایتو مراکزو ته انتقال شي. کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نتایج به د روانې میاشتې په 28 نیټه اعلان شي. مسؤلان زیاتوي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون شمیر د مشخص کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي او ډیر ژر به یې نتایج خلکو سره شریک کړي. ما جدی کار بالای جمع کردن آمار شروع کردیم و انشالله به زودترین فرصت ما نهایی بکنیم و د اختیار مردم افغانستان قرار بدیم. د یادونې وړ ده چې د میزان په 6مه د افغانستان د 4مې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې خو په دا ځل انتخاباتو کې پر دې بهیر د خلکو د بې باورۍ او امنیتي ستونزو له امله د خلکو د حضور کچه خورا کمه وه. د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اوس د ټاکنو کمیسیون د دغو موادو په انتقالېدو مصروف دی. کمیسیون وایي چې په هغو ولسوالیو کې چې لوړ تهدیدات دي هغه مواد یې د هوا له طریقه د ولایاتو کمیسیونونو ته انتقال کړي دي. میرویس سلامزوی، کابل نیوز.